سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو به وئ راته. نن ورځ ملګرو بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ټون کوین د ګټلو او د ټون کوین د پانګه اچونې یو ټلګرامي اپلیکیشن معرفي کوم چې تاسو کولی شئ دغه کې پانګه اچونه وکوئ او د پانګه اچونې ګټه مو ترلاسه کړئ. دغه سیستم خاص پانګه اچونه لري او فری په دې کې کار نه کیږي. پانګه اچونه هم ملګرو له $0.5 څخه شروع کیږي او تر 15 ټون کوین مونږ کولی شو دې کې پانګه اچونه کوو. سیستم یې واقعا ښکلی سیستم ده او د پانګه اچونې مکمله طریقه وډرا هر څه راځي زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. ملګرو راځئ ځو خپلې ویډیو ته. لومړی به ملګرو موږ د سیستم کې ځان ته اکاونټ جوړو. د اکاونټ جوړولو دغه ډول لینک د ما تاسو ته لومړی کومنټ او ډسکرپشن دواړو کې ایښی. په دې چې مو کلیک کړلو ملګرو نو د دې روبوټ موږ ته راوازیږي. روبوټ به موږ سټارټ کړو او د دې اصلي صفحې ته به راشو. دغه ډول ملګرو د دې صفحه ده. نو په دې کې زه اوس تاسو ته د کار طریقه او دې کې د پانګه اچونې او دا چې څومره ګټه راکوي څنګه وډرا کېږي دا ټوله تاسو ته ښیم. دا ملګرو دغه ډول یو سیستم ده چې خپل ټوکن هم لري په نوم د بروټوا او همدا شان موږ کولی شو دې کې ټون کوین پانګه اچونه وکړو او ګټه ترلاسه کړو. زه دلته راځم ګورئ دا د مارکیټ په برخه به کلیک کوو. موږ کولی شو په دې برخه کې پانګه اچونه وکړو او د هغې ګټې هم لري. ملګرو دې کې موږ په دغه لیولونو کې پانګه اچونه کولی شو. ګورئ دلته 6 لیوله دي د پانګې اچونې چې شروع یې هم ملګرو له 0.1 ټونه ده چې $0.5 کېږي. $0.5 پانګه اچونه کېږي. 0.5 ټون کوین، 1 ټون، 2 ټونه، 3 ټونه او 15 ټونو پورې پانګه اچونه کېږي. 15 ټونو نه بره دا 3 نور آپشن هم دي خو دا فعل حال فعال نه دي. دا به ډېر ژر فعال شي ځکه سیستم نوی ده نو دغه آپشن یې نه دي فعال. نو راځم دی کې اوس تاسو ته وایم چې څنګه پانګه اچونه کېږي او څنګه ګټه ورکوي. ملګرو دې کې پانګه اچونه چې دا څنګه چې مې درته ویل دغه اندازه پیسو باندې کېږي مستقیم ټون کیپر وایلټ نه. کله چې موږ دې کې پانګه اچونه وکړو 40 ساعته وروسته هم موږ ته خپلې اصلي پیسې راکوي هم موږ ته د پانګه اچونې ګټه راکوي. دلته په خپله هم لیکلي چې مثلا که تاسو په دې کې هر لیول فعال کړئ 40 ساعتو کې هم ستاسو خپلې پیسې درکوو هم د دغه پانګه اچونې پیسې تاسو ته درکول کېږي. اوس راځم دې ته چې پانګه اچونې ګټه یې څومره ده. ګورئ ملګرو دا اول لیول چې دا په 0.10 ټونه ده یعنې $0.5 په 0.10 ټونو فعالیږي او 40 ساعته وروسته بیرته موږ ته 0.15 ټون راکوي یعنې نیم برابر ګټه. دوهم یې چې دا ملګرو دا چې د په 0.50 ټونو یعنې په نیم ټون کوین فعالیږي او بیرته موږ ته څومره ګټه راکوي 0.15 ټون کوین په 40 ساعتونو کې. درې نه بعد ملګرو دغه دریم لیول چې دا په 1 ټون کوین سره فعالیږي او په 40 ساعتو وروسته موږ ته بیرته 1.40 ټون راکوي یعنې هم خپل 1 ټون کوین راکوي هم 40 سنټه ټون کوین نور اضافي راکوي. او دغه بل لیول چې د ملګرو څلورم دا چې د په 2 ټون کوین فعالیږي او بیرته موږ ته 2.15 ټون کوین راکوي څونه وخت کې 40 ساعتو کې یعنې یو شپه ورځ کې. پنځم لیول چې د ملګرو دا بیا په 3 ټون کوین باندې فعالیږي او بیرته موږ ته 4 ټون کوین راکوي 40 ساعته وروسته چې موږ کولی شو 4 واړه وډرا کړو. او دغه بل شپږم چې د ملګرو دا چې دا بیا په 15 ټون کوین باندې فعالیږي او بیرته موږ ته 6.5 ټون کوین 40 ساعته وروسته راکوي. نو دغه پکې د سرمایه ګزاري پلانونه ول چې تاسو کولی شئ دې کې سرمایه ګزاري وکړئ. البته بیا هم ملګرو غواړم یو مهمه موضوع تاسو ته وایم. سرمایه ګزاري په دغه ډول اپلیکیشنونو یا نورو سایټونو ویب سایټونو هر څه کې چې دا یو ریسک لري. یعنې ممکناً موږ اوس په دې کې سرمایه ګزاري وکړو دا سبا بل سبا سکیم شي له منځه لاړ شي موږ تاوان وکړو یا هم دا امکان هم شته چې موږ دې کې سرمایه ګزاري وکړو دا موږ ته میاشتې کار وکړي او موږ فری ګټې له دې څخه ترلاسه کړو. نو دغه کوچنی ریسک په دې کې شتون لري. نو زه خاص نه غواړم چې څوک دې سیستمونو ته سرمایه ګزاري کې وهڅوم. د هر چا خپله خوښه ده. څوک به توان لري څوک به نه لري. څوک به د ګټې برداشت کوی شي څوک د تاوان. نو زه بیا هم وایم سرمایه ګزاري که څوک کوي مسؤلیت یې خپله غاړه باندې ده. زه خپله اوس غواړم ملګرو دې کې سرمایه ګزاري وکړم. دغه دوم لیول والا سرمایه ګزاري غواړم فعاله کړم. د دې کار لپاره موږ ته دلته کنیکټ وایلټ لیکل شوی په دې کلیک کوو. دلته ټون کیپر انتخابوم. زه ټون کیپر انتخابوم. دغه خپل وایلټ ته مروړي دا به اوس کنیکټ کړو. په تمه کېږو دوستانو کنیکټ آپشن راکړي. یو څه نیټ ضعیفه ده. نو ملګرو دلته کنیکټ وایلټ آپشن وهو او دا وایلټ وصل کوو. دا خپل فنګر یا کوډ ورکوو د وایلټ. نو دغه دا وایلټ وصل شو ملګرو. اوس به دلته کنفرم شي. لږ انتظار ورته کوو. ښه نو ملګرو وایلټ مې وصل شو. وایلټ چې وصل شي ملګرو دلته ګورئ تاسو ته دغه ډول ستاسو د وایلټ ادرس لیکي. نو زه اوس غواړم چې په دې کې دا دوهم لیول والا فعال کړم ملګرو. نو د دې د فعالولو لپاره بیرته په همدې کلیک کوو
او موږ د وایلټ ته بوځي. وایلټ کې به نیم ټن له موږ څخه کټ کوي او 40 ساعته وروسته به بیرته موږ ته څومره راکوي 0.15. تاسو چې هر لیول خوښه واغه فالولی شئ ملګرو، که اول لیول مزړه و که دوم مزړه و هر یو. نو وایلټ ته راغلو، دلته به اوس دې ته ټرانزیکشن کمپلیټ کو. نو دلته ګورئ تقریبا نیم ټن کوین زه پې لګوم او دا خط به ورته فول کش کو او 40 ساعته وروسته به بیرته موږ ته څومره کوي 50% ګټه به دې موږ ته راکوي. دا ډاون شو ملګرو، بیرته اوس موږ مایننګ ته ځو. نو ملګرو ټرانزیکشن کمپلیټ شو. دلته ګورئ پروسیسینګ کې دا فعلا یو دقیقه ټایم نیسي. دا مایننګ به اوس دا لیول به ماته فعاله شي او دلته به ماته 40 ساعته ټایم راکړي چې ستاسو ګټه 40 ساعته وروسته در رسیږي. نو څنګه چې مو ویل فعلا ملګرو دا ګورئ لیول ماته فعال شو او 23 ساعته او 58 دقیقې وروسته د دې ګټه ماته راځي. زه بیا کولی شم خپله ګټه وډرا کړم. دلته نور لیولونه هم دي ملګرو، څنګه چې مو ویل چې د هر یو د ګټې او د تاوان برداشت تاسو کولی شئ هماغه فعال کړئ. څوک چې بیا نازکه ده په زړه هغه بیا ډېر تاوان نشي منی کولی شي د اول لیول فعال کړي چې $0.5 ده. $0.5 هم 10 افغانۍ کېږي، دومره څه نه دي، که له لاسه هم ورکړو کیسه کې به نه یو. نو دلته نور لیولونه هم دي، تاسو کولی شئ هر یو د خپل برداشت په وس فعال کړئ ملګرو. ښه نو نور به دې ته انتظار کوو 40 ساعته وروسته بیرته راځو، بیا دا آپشن وهو وډرا کوو. زه راځم دا نورې برخې هم په لنډه کې تاسو ته معرفي کوم چې ویډیو اوږده نه شي. وډرا ثبوت به هم درته اخر کې کوم. دلته ملګرو هم صفحه ده، خاص څه پکې نشته. دلته د موږ د ټون کوین بیلانس ښیي چې فعلا 0 ده او ما لیول فعال کړ لیول نه وروسته. دلته د دې خپل ټوکن دی په نوم د بروټ وا چې د دې بیلانس موږ ته ښیي. د دې وډرا فعلا نه ده شروع، د دې د خپلو ټوکنو لانچ شوي نه دي. د مارکیټ برخه خو مې وښوده چې دې کې هم دا لیولې دي، تاسو کولی شئ لیولې فعال کړئ. څنګ کې یو د ټاسک برخه ده. ټاسک برخه کې ملګرو ټاسکونه دي دا ډول. په دې ټاسکو موږ ته د خپل د بروټوا ټوکن راکوي. خپل ټوکن فعلا ملګرو نو لانچ نه دي، کوم خاص ارزښت نه لري، خو که غواړئ ټاسکونه تکمیل کړئ او د بروټوا په نوم ټوکن یې ترلاسه کړئ. ټاسکونو باندې زه ټایم نه تېروم، وخت وځي. یو د پیرسل برخه د ملګرو چې له دې برخې تاسو څخه کولی شئ د دې د بروټوا په نوم ټوکن واخلئ، خو دا کومه ګټه نه لري ملګرو، مې اخلئ په درد نه خوري. یو د انفو برخه د دې کې معلومات دي، خاص څه پکې نشته ملګرو. نو دغه د کار طریقه او د لیول فالولو اوس راځئ ځو وډرا ته. زما یو بل اکاونټ د هغې کې 40 ساعته ټایم پوره ده، ماته یې ګټه راغلې، وډرا به وکړو. نو ملګرو دا زما بل اکاونټ ده چې ما پرون فعال کړی او دلته څنګه چې وینئ یو څه ټایم یې پاتې، دغه دا ټایم ته به انتظار شم چې پوره شي. نو دغه د ملګرو ټایم یې پوره شو. زه لومړی خپل وایلټ ته راځم. دلته ګورئ ما سره وایلټ کې نیم ټن کوین ده $2.45. بیرته راځم د مایننګ ته. دلته ګورئ د ما 40 ساعته پوره دي، ماته آپشن راکړی، په همدې کلیک کوو. نو دلته دغه ډول یو صفحه راځي او دغه ماشین به اوس لرې شي او موږ ته به د خپل هغه د سرمایه ګزارۍ ګټه راکړي. نو دغه ده، دا ترسره شو. دغه څنګه چې وینئ ملګرو ما اول لیول فعال کړی او دغه د ټون کوین یې ماته راکړه. نو پورته چې ګورئ ما په 0.1 فعال کړی او 0.15 یې بیرته راکړه. په همدې کلیک کوو د وډرا لپاره. دلته اوس اندازه لیکو څونه، مثلا زه 0.15 لیکم او اوس به په وډرا باندې کلیک کوو. دا شان د وډرا فیس ملګرو 0.02 ټونه ده. په دې کلیک کوو او زموږ وډرا به اوس تکمیل شي. نو دغه د کلیک مې وکړو، ګورئ بیلنس نه کټ شول ټون کوین. اوس به دا موږ ته یو دقیقه کې وایلټ ته ورسي. البته وایلټ ته به موږ ته 0.14 رسي ځکه 0.2 ټونه فیس ده. وایلټ ته راغلم، ریفرش ورکوم، فعلا نه دي راغلي. یو دقیقه ورته ملګرو انتظار کوو، یو دقیقه کې حتما را رسیږي. نو زه بیا یو ریفرش وهمه، دا به اوس حتما موږ ته ورسیږي. نو دغه دي ملګرو را ورسېدل راته. څنګه چې وینئ 0.14 ټن، څنګه چې مې ویلي 0.2 فیس کټئ او 0.14 موږ ته لیږي. نو دا ګورئ $0.5 مې سرمایه ګزاري کړې وه او 63 سنټه بیرته ماته راغله او دغه کومه سرمایه ګزاري چې مې اوس ترسره کړه دا به سبا ماته ګټه راشي. نو دغه ملګرو د کار طریقه وه او د سرمایه ګزارۍ هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا زه تاسو په خدای سپارم.